الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد د شرح بسلسله کې د مبارک درسونه د الله په توفیق سره روانو. اخرنی مسله د بیانې ده چې د مشرکان چې د کومو معبودانو باطل معبودانو بندگی کوي او هغوی ته چغې وایي، نو دا کمزوري، نو د دوی کمزورتیا چې ثابته شوه، نو د هغې سره د دې مشرکانو کم عقلتیا هم ثابته شوه. او هغه داسې چې یو مخلوق دی، دا ځان له یو کمزورتیا ده چې مخلوق دی، فقط دا ټکی مخلوق دی. په دې کې مونږ د غټو نه غټ مشرک له شکست ورکولی شو په دې یو ټکي باندې. خو ته چې ورته چغې وایي دا خالق دی که مخلوق ته وایي، نه چې دا خو مخلوق ته، یو هم خالق نه و. دا ټکی ځان له یو کمزورتیا ده، مخلوق ته خبره ختمه شو چې مخلوق ته نو تو سره بیا څه کوي. کمزورتیا چې د دوی ثابته شوه، نو ثابته د مشرکانو کم عقلتیا شوه. دا خبره هم ثابته شوه چې دوی په باطله باندې دي. الله سبحانه وتعالی سورة الحج په آخر کې یو خبر ذکر کړی دی، یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے انسانانو یو مثال د ته بیانوم، یو خبر بیانوم، الله وی فاستمعوا له، وګو ته کېدی. ان الذين تدعون من دون الله، یقینا هغه معبودان چې تاسو د الله نه علاوه رابلئ، لن يخلقوا ذبابا، مچ نشي پیدا کولی. دا ما وی کنه چې دا مخلوق ته کې ځان له کمزورتیا ده، د مخلوق ته مچ نشي پیدا کولی. مچ به دې نه زیاته کمزورتیا ته وګوره. و ان يسلبهم الذباب شيئا، او کچته د مچ د دوی نه څه شی وتښتو، لا يستنقذوه من، نو دوی د مچ نه دغه شی بیا واپس نشي راغستی. څومره واضحه خبره ده. دا هغه چا دپاره چې الله ورله عقل ورکړي، نو دی بیا به د مچ پسې منډې وایي چې د دې مچ نه دغه راواخلي، نو څه شی تښتولی. دا مچ خو ځان له کمزوری دی، یعنی په حشراتو کې، په حیواناتو کې د ټولو نه هغه کمزوری چې دی هغه مچ دی. اوس دی به د مچ پسې منډې وایي، وایي دا څه شی چې تښتولی چې دا ته واپس راواله، نو هغه ته نشي راغستی. مچ ځان له هم کمزوری دی. رب العالمین ناشنا خبره کوي، ضعف الطالب والمطلوب. الله وی هغه مچ هم کمزوری چې پسې منډې وایي، د هغه نه زیات کمزوری. ضعف الطالب والمطلوب، یا داسې ضعف الطالب والمطلوب، دوی را مدد شوی یو کس ته د الله نه علاوه معبود یې جوړ کړی، او د هغه نه مچ څه شی وتښتو، او دوی هغه مچ د چا ته چې چغې وایي هغه مچ نشي رانیوی. الله وی کمزوری شو دغه چې دوی ته غواړي هغه مچ چې دغه تښتولی، او کمزوری شو دا مشرک چې دغه کمزوري مخلوق ته پروت دی. نو ضعف الطالب والمطلوب دواړه کمزوري شو. دا خبرې چې د انسان ذهن پرې روښانه کېږي، خو په شرط دی چې کله انسان واوري د عقل او د زړه او د غوږونو سره او د سترګو سره او د هر څه سره چې د هر څه د استعمال کو، زړه به دې روښانه شي. زموږ په دې ملکونو کې د شرکیات او خرافات ښه ډېر شي. ولې د قرآن هلته خلک نه وایي، په مخه یې وایي. اکثر جوماتونو کې د ماسخوتن منځله به ترجمه کېږي، یا د ماښام نه بعد کېږي که نه کېږي، کېږي ترجمه. ولې زموږ چې کوم قرآن وایي دا بل لیس، او د هغوی سره چې کوم دی دا بل، خو دغه قرآن دی. مشکل دا دی چې اورېدلی صحیح نه دی، د زړه په غوږونو کې اورېدلی بیا به پوه شوی، خو هلته هغوی سره سري اورېدلی. نو ضعف الطالب والمطلوب، الله دواړه کمزوري شو. دواړه کمزوري شنو،
ته بیا ولې به کمزور پرون خطه دا مضبوط ذات سره دا طاقتور ذات سره دا ژوندۍ ذات سره به ته ساتوي. نو په هغه موضوع کې مؤلف رحم الله یو باب راوړو، باب قول الله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم. دې تفصیل ما کړو چې کله الله سبحانه وتعالى یو وحي راکوزول غواړي یو امر وکي نو د ملائکو زړونه شي هغه ورپیږي ویری دغه دلته دوی بهوشش چې کله په هوش کې راشي نو بیا یو بل ته دوی ماذا قال ربكم ساس رب سوي قالوا الحق حق وي. به جبريل عليه السلام دا خبرو کې به ټول اسمانونو کې وګرځي ټول ته دا خبرو کې به د نواس ابن سمعان رغنغه حدیث مونږ بیان کړو چې د اسمانونو ټول خوځيږي کله چې الله سبحانه وتعالى خبري وکي ټول اسمانونو خوځيږي خوفا من الله عز وجل الله نه يريږي به چې اسمانونو ولا ووري صعقوا بيوشش ملائک بيوشش دغه زورور مخلوق. نو دا ملائک چې کله په هوش کې راشي خروا لله سجدا به سجدو کې پریوسي. نو ولني ملک چې سر اوچته غسو کې جبريل فيكلمه الله من وحيه بما اراد. نو الله چې کوم وحي غوړي غته وکي به جبريل به نور ملائکه باندې تیر شغه ټول دې تاسو کې ماذا قال ربنا يا جبريل الله سوى غوته قال الحق حق وهو العلي الكبير. نو ټول به دغه شان خبره وکي. د دې آیتونو التخوز حد شی او صرف می په دویم پرتا واستې چې رايد شي چې کوم موضوع کې تغباب من ختم کړه خو په اخره کې مسائل پاتې شيو. هغه مسائل په تادی سره وایو د دینه بعد بیا ډېر قیمتي باب دی او د توحید په مسله کې د ټولو نه اهمه مسله چې باغی باندې ځان په کول پکار دي باب الشفاعه سفارش او شفاعت د ټولو نه اهمه مسله ده. خو دې باب دا مسائل به فيه مسائل. اولنی مسله په دې کې دا بیان شو تفسیر الايه د غایت تفسیر شو حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. دو مسله دا ثابت شو وما فيها من الحجه على ابطال الشرك وروي دا مضبوط دلیل له د شرک پر رد باندې خصوصا من تعلق على الصالحين خصوصا د چا زونه چې په نیکانو خلقو پورې تړل شوی دي او هغه نه غواړي او هغه ته مدد شوی. وهي الايه التي قيل انها تقطع عروق شجره الشرك من القلب. او اذا غایت کم چې تیر شو حتى اذا فزع عن قلوبهم چې کله د ملائکه باندې ير راشي او به د زړونو نه ير ختم شي قالوا ماذا قال ربكم الله سوي قالوا الحق حق وهو العلي الكبير. واذا ايت انها تقطع عروق شجره الشرك من القلب فزړونو کې چې شرک کومونه ده کنه دغه جړلې د آیت ختمي سوجیدا څنګه ختمي دي شي چې انسان ته د الله عظمت ښکار شي چې ګور اسمانونه د الله د خبرو د لاسه خوځيږي ملائک به وشکی د جبريل په شان زورور ملک هغه په به وشي ګراشي. نو چې د دومره زورور مخلوق د الله د خبرو د اوریدو غ طاقت تغیب مخ کې د دومره کمزوري دي نو به د ملائکو نه علاوه بل کم مخلوق به دومره زوروري چې هغه به د الله په شان یا د الله سره به شریک او طاقت پروت وي. د آیت الشرک جړله ختمي جړله ناشنا د مشرکانو حالو بعض علماء ذکر کړی دی د حال لغوی بصیرت کې وی عربو به دا کار کو چې د کجوري نه به الہ جوړو کله نه کله بازو پکې د کجوري بندگی به کوله کجوري د دانه نو کله چې بلوګه ډیره شونه هغه کجوره به هغه به وخوړه ناشنا عقل له دوی او چې کله به کانی را جمع کول د پخلی د پاره د لوخو دی خودو د پاره چې بغیله پس لوخي کیږي کم چې وبګدي چې مصدر کړه او دغه نه به معبود جوړ کوي دا خدای دین او معبود جوړ اسی لوبه وټوږي مخ کروز کې مې ویډیو لیدل د انډیا نو دیو مندر نه د بوتان راغستی د یو ندی ته گزاري وې دا خراب شوی او نور نیوی جوړو عقل کمزې کې دا واسطه تاسو خپل الہ او معبود راغستی د گزاري جوړ شي
او باغه کې دومره زور نشي ځان بچ او بیا وی نور جوړو خنو چې یو معبود تا جوړ کو نو طالب صدر کې واقع مقله ته بخپل لاسونو جوړه به او ته پروتي بخپل لاسونو دي دغه کې جوړ کړي دوی هغه بوتان خو تاسو لري کنه اتی بشن شونه ولا جوړ کړي او لاسونه ولا سره جمع کړي او چا به د شادو په شکل کې جوړ کړي دا زمونږ معبود دی نو چې سلی راشي په معبود کې بدون زور نه ځان راټینګ کې ګړز جوړولې کته یو ماچ امخ کروز بل ویډیو می کته دي کریسچنو دي نصرانیانو خپل ګرجې ته چې ثبوت راغسته دی یو ته لسو کسانو په وګدي شي خو در روان کړي ګړز راولې کړس یو کته ماچ دسته معبود دی وای چې د تاسو په اول خو تاسو راغسته دی په وګو باندې نو خو تاسو ته زور شو او به چې راولیدو نو دومره په دې کې زور نو چې ځاني بچ کړي د عمرو بن الجموح رضی الله عنه واقع ما بیان کړی و تاسو ته د زمونو کوشش کو چې د پلار لسنګ دعوت ورکو هغه مشرک نو د پوهې د پاره چې د عقل بل کولو شي نو دغه کمبوت بندگی چې کوله هغه یو ورځ راوغستو اوزاري کو ګندګی ته سهار لږ در په بوت نشته دا زموږ معبود نشته چې بارتله به ګندګي کې پروت صفای کو وینځو به کې په دوی مورز غوي بیا دا چلو کې بیا راوسو کې او په درې مورز غوي به دي چلو کو چې روای غستو یو سپم پروت مړ مردار دا غسره وټړو کوي ته وزار کو دغه چې ګرځېدو جوګه د کوي کې پروت روای غستو دي چې وته کتو وی په الله مې دې قسمی کې چې ته پرشتیا الہ وې نن به تاسو په بکوي کې یو ځنه پراته عقل الله کولو کو اسلام قبول کو چې معبود ځان نشي بچ کولو ته پروت نو دې به د خور وړي ته ولاړ نه غریب بخپله وما يشعرون ايان يبعثون لو دې ته خدای په تم نشي کله به قیامت راځي او کله به را پاسي او ته پروت ته چي نو دا آیت د شرک جړل ختمي څه ختمي د شرک جړل دي انګريزانو په دې ملکونو کې او په دې انډیا کې او په دې چاینا کې او په دې ملکونو کې باقاعده دکانونه د بوتانو لپاره نو ته به ورشي نو ځان لپاره یو معبود غوړه کا بیا عجیب ده چې کله تا واسو جی زما ده وخت داخله خو دا خو بدومه پیسو باندې ده پیسې به ورکی نو چې پیسې دوی دا به کور ته ویشي امیل به ته زوړن کی او به دې ته کینی پښنه الته خو زه خالی شو هغه د پاره غوي به یو بل جوړ کی نو به بل لشي هغه واخلي شکر وباسي چې الله سبحانه تعالی د دین درکړي دا پاک دین دا پاک بیا په دې دین کې پاک عقیده یعنی دعویدار د اسلام هم ډیر دي ولیدا قبرونو ته چې پراته دي زموږ په دې ملکونو کې او د مسلمانانو په اکثرو ملکونو کې دا ولزان ته کافران وایي یا ځان ته هندوان وایي یا ځان ته مشرکان وایي ته خو ته مشرک وایي مخامخ جنگ د سره کوي هغه هم ځان ته مسلمانان وایي بیا په دې اسلام کې او په دې مسلمانانو کې الله تعالی به پاک عقیده د نصیب کړی ده د ټول نو اوچت نعمت ته چې الله موږ را کړی. الثالثه دریم مسله به کوي دا وشو چې تفسیر قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير د دې خبرې تفسیر وشو چې دې څه مطلب دی. سلورو مسله سبب سؤالهم عن ذلك ولي ملائکه د تپوس کو چې الله سوي د دې ما جواب کړو تفسیر یاد دې کنه دی چې ولي ملائکه تپوس کو په اخر درس په اخر کې یو کس ته پوښوم کړو ولي ملائکه د خبرې نه وريس. بينزو مسألة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا وملائكة كانت تبوسك جواب سوك وركي جبريل وركي. شبقوا مسألة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل فملائكة كأولانية ملك بهوش كرازين غسوكي جبريل. وما مسألة بكويدا بيان شوا د ټول کم اسمان باندې چې جبريل تیریږي هر یو ته تاسو کې او هر یو له جواب ورکړي. اته مسله دا ثابته شو چې اسمان کې چې څومره ملائکه ټول باندې به وشي راځي. نه هم مسله دا ثابته شو ارتجاف السماوات لكلام الله اسمانونه خوځيږي چې کله الله سبحانه وتعالى خبري کوي. لسمه مسله دا ثابته شو ان جبريل هو الذي ينتهي بالوحي الى حيث امره الله. جبريل دا کار دی چې د وحي غزي ته رسي کوم ځای چې الله ویلي. یو لسمه مسله دا ثابته شو چې شیطان د اسمانونو د خبرې پټي
دولسو مسله ته ثابت شو چې دوی په څه طریقه باندې اسمانونو ته ځان رسي موږ بیان کړو کنه په څه طریقه باندې په یو بل د پاس حدیث کې دا مسله ده دلسو مسله ته ثابت شو ارسال الشهب چې دوی په ستورو باندې وشته کی سوال لسو مسله به کې دا ثابت شو چې کله نه کله په دې ستوري باندې دوی ودرېږي نو اوس کله نه کله په دې ستوري باندې دوی ولګي نو اوس وځي او کله نه کله شي بچي په لسو مسله ته ثابت شو چې کله نه کله د کوډګر او جادوګر مرشتیا وي د رښتیا کوم رښتیا دی وي هغه ابره چوري دي کوم شپږسو مسله ته ثابت شو چې بیا د دې سره سل دروغ نور یوځي ولسو مسله ته ثابت شو چې دی کوډګر ته به سوال خلک رښتینه په دغه یوې خبرې درسو یغه د چوریدل او د برنه شیطانانو دل راوړیو اتلسو مسله ته ثابت شو سبحان الله ډیر نشنه فائدہ ده وی قبول النفوس للباطل وی د انسانانو د نفسونو د باطل قبلی وګوره کیف يتعلقون بواحده ولا يعتبرون بمئه هغه یو خبر پورې وخته او غسل دروغ ته ولنه ګوري کوم ولایدي هغه یو ولایدي ګورو د چې دا خبرو کړه غیر اشتیانو اخو دبر شیطانانو تر رسول د غوي اسمانونو اوریدلو اوس یو خو رښتیا خو دې سل دروغ ته مو ګوره کنه نه سل دروغ ته نه ګوري او یو رښتیا ته ګوري نو ګوروي د انسانانو د ژوند د باطل طرف ته څنګه زور کوي نو لسو مسله كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمه ويحفظونها ويستدلون بها بشیطانان دا خبر د یو بل نو اخلي د یو بل نه یاد کی به د کوډګرو ته وي کوډګریم به یو بل ته وي شلو مسله د ثابت شو اثبات الصفات خلافا للاشعريه المعطله او اذا الله د پر صفات ثابت دي څنګه دغه د شان سره خای او منګه ثابتو نه په شان د اشعريه چې د گمراه فرقه ده او د دوی نسبت ابو الحسن الاشعري ته کیږي لکه په دې حدیثونو کې کوم صفات د الله ثابت شو الله خبرې کوي دوی د صفات د الله نه مونږ چې الله خبرې کوي نو اهل السنت والجماعت حقيقي اهل السنت والجماعت سلفيان او حق پرس مؤمنان د الله د پر صفات ثابتي کوم چې الله د ځان د پر ثابت کړی دي یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت کړی یوشتمه مسله دا به ثابت شو التصريح بان تلك الرجفه والغشيه خوفا من الله عز وجل د ملائک چې به وشکی او د اسمانونو چې خوځيږي د الله د یری نه خوځيږي دویشتمه مسله ده ثابت شو انهم يخرون لله سجدا د ټول ملائک چې د الله ته سجدي لګي ټول ملائک ورګه صرف ملائک نه په قران کې الله سبحانه وتعالى ذکر کړی چې هر مخلوق الله ته سجده لګي هر مخلوق الله سبحانه وتعالى ته سجده لګي دغه حدیث کې راځي چې کله د انور ډوب شي په مغرب باندې نو د لار شي الله په عرش کې عرش په خوا کې سجده ولګي بیا ول الله اجازه ورکړي جزاء په دې بل ورځ باندې به اجازه ملو شي سحر له مشرق طرف راوځي نو ورځ بول الله اجازه ورنکي او دا وته چې د مغرب په طرف راوخیږي نو چې کله په مغرب باندې نور راوخته نو دا به د سنخي د قیامت تراتلو غټه نه خدا ده چې نور به د مغرب د طرف نه راوخیږي او باقا دا غي سره به د توبې دروازه بند شي دا غینه بعد مؤلف رحم الله باب راوړی دا ولسم باب دی په دې مبارک کتاب کې باب الشفاعه ټول قیمتي باب او قیمتي مسائل په دې کتاب کې غته شدل تباوري ډیر اهم مسله زو ته ولې قیمتي وي ځکه چې سفارش ته مسله مشرکان په ونس کې عامه پلانې جی زموږ سفارش کې د الله په خوا کې او پلانې به د الله په دربار کې سفارش کوي او پیغمبر ته وي ته زموږ سفارش وکاو چې وي چې دې خبرې صح حقیقت ته وسنه دا معلومول غواړي نو چې دې باب کې کومې مسلې بیانېږي چې دا خ د زړه په وګونو واوري سوال خول په ځل کې دا راځي چې الته د مشرکانو د معبودانو کمزورتیا بیان کړه دلته شفاعت مسله سره بیان جواب دا غیدا دی مشرکان چې کوم به د بوتانو بندگی کول او د بوتان نه علاوه د نور معبودانو هغه به یو خبره دا کوله چې د معبودان زمونږ سفارشیان دي د الله پنيس ان الله په خوا کې دوی زمونږ سفارشونه کوي نو هغه ته به چغي والي او دم شرک نو دیږي کی ته دا وی چې د معبودان دومره کمزوري دي مخکې کمزورتي ثابت کړ دلته استاد وی دوی سفارش بغیر د اجازه د الله نه نشي کوله نو چې بغیر د اجازه د الله نه سفارش د مخلوق نشي کوله نو ته څنګه د مخلوق نه سفارش غواړي
ذکر الله سبحانه وتعالى په قران کې دا وی مبارک دا خبره کړې ده چې کله به مشرکانو باندې چاره دکو چې تاسو دا کار غلط نه و بسوي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ د دوی بندګی نه کوو مګر دې لپاره چې دوی موږ نږدې کی الله ته دوی زمونږ او د الله په منځ کې څه ده واسطه ده او دا خبره به هم کوله هؤلاء شفعاؤنا عند الله دوی سفارشیان دي زمونږ لپاره د الله په دربار کې نو ځکه دلته دا مسله تفصیلا دلته براوړي دې نه مخکې چې شفاعت ته مسله شروع کو شفاعت په عربي کې وایي سته الله په سورۃ الفجر کې وایي والشفع والوتر نو په اصل کې دا شفع د وتر په مقابله کې راځي وتر د طاق عدد ته ویل کی یو درې پنځه و او د سزا او شفع د جفت ته ویل کی دوا سلور شپږ اته لس او د سی بیزا نو چې کله یو شی د بل شي سره یو ځای کې نو د شفع شو د خو په لغت کې معنی ده عربی په لغت کې شفع دی ته وي اصطلاح کې د شفاعت مطلب دا دی چې د چا د پاره واسطه جوړېدل چې د ته فائدہ ملو شي یا د دنه یو نقصان نه لري شي لکه ته د یو کس سره لاړې یو ادارې ته د یو کس خواته الته دغه ته وی چې را د ځان سره پکار کا یا د لپاره د کارو کا نو ته واسطه شوي په منځ کې د دې لپاره چې د سړی ته خیر ملو شي یا دې سم کې دی شي چې نقصان تي لري شي ته د سړی سره لاړې او هغه ته دی وی چې د پلاني باندې خوسته دومره پیسې وړېدلې دي یا د قتل مسله ده یا اکسیډنټ کړی دی یا بل څه ته سپارښو کې چې معافي کا نو دا اوس فائدہ ملو شو که نقصان تي لري شو ها نقصان تي لري شو دي د شفاعت وي اولنی آیت مؤلف رحمه الله راوړي وقول الله عز وجل او الله د الله دا وینا وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم اي پیغمبره ويرو بدی قران باندې خلق وانذر به ويرو بدی قران باندې سوق الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم اغه خلق ويرو چې یریږي دین چې خپل رب ته بودريږي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع چې قیامت پورز بنئ د الله نه لوا د دوی دوست او مددگار او نسوک سفارش کوونکی قیامت پورز به د الله نه علاوه نه مددگار او نه به سفارش کوونکی ها سفارش به هم د الله په اجازت به نو ټول مسله الله ته واپس شو د شفاعت او سفارش د په دوه قسمه دی یاد ساتي اولنې شفاعت او سفارش په دنیوي خبرو کې او دویم په آخرت کې او د ټولو تفصیل به ذکر کوو چې په دې مسله باندې تاسو خورسه او خبي پوښ سفارش په دنیوي امورو کې د په دوه قسمه دي اولنې هغه چې د یو بنده په طاقت کې دا کار ته وکس په ورلې او هغه ته دی وی چې مال د سفارش وکړه نو دا په دوه قسمه دنیوي کار دی په دوه قسمه اولنې قسم چې د بنده په طاقت کې دی دا کار کولای شي خدام په دوه شرطونو سره اولنې شرط دا دی دا به جایزي په دوه شرطونو سره اولنې شرط دا دی دا په خبر باره کې چې سفارش کوي چې دا کار صحیح جایزي لکه اوس یو کس پزمکه باندې ته داو کړی د بدرو او داغه د حق ته خوري او بیا په یو مشر په سلاړي مخاوريز په چې زما سفارش وکا چې د زمکه ماته پریدي یا پلاني اداري ولته وای چې ما سر دي کې منډه وای د سفارش جایز ده که حرام ده حرام ده ولې حرام ده ځکه چې ته دې کې پر دې حق خوري او الله په قران کې وای ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د ګناه په کارونو کې به یو بل مرسته نکي په دې یو خپل مثال چې نن سبا وخت سره ډیر خلک یو کس ته خواله راغی
او دې پلاني ادارې ولا سره خبرو کو چې ما په دې سکول کې استاد کی یا ما په دې مدرسې کې استاد کی یا ما په دې دفتر کې په دې کار باندې ولګي او تا ته پته دې چې دې سړي سره علم نشته د دې سړي سره پوهه نشته په دې سړي کې امانتګيري نشته دا سړی دروغجن دی دا سړی دوکباز دی نو دې ټیم کې سفارش کول سړي حرام دي دوکه د یوازې د ادارې سره نه دوکه د هر انسان سره د چې د ادارې نه فائدہ اخلي ډیره ګوره د سوچ خبره دی کې اکثر ملګری سوچ نه کوي څوک خو لري خپلوانو کې جی منګره کو استادي وګوري دا کړب دی به استاد کی دا څومره واړه چې دلته سبق وي ته دې ټولو ذمہوار شو ځکه چې دې هغه ته هغه شان تعلیم نشي ورکول هغه معیار نشتی کوم چې پکار دی نو ته تام دوکو خیانت چې ته در پر سفارش وکړه دغه شان سفارش په دې کې کول چې په وسړي باندې حد قائم شوی دی لکه مثال کې وسړی دی غلای کړی دا غلا په ثابت شوی دی او قاضي فیصله کړی دی چې دنه بلاس پرې کی او تلل شي قاضي ته سفارش کې چلاسته م پرې کو دا جایز دي کې نه جایز نه دی جایز چې دا سفارش د الله په حدود او په دې کې هغه مشهور روایت ته صحیح بخاری صحیح مسلم کې عائشہ رضی الله عنها وی چې ان قريشا اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو خزوه د بنو مخزوم خاندان نه او هغه غلا کړي و نو قریش په دې کې ډېر دلچسپي غسته چې د خزې چې درنه خزره او درو خاندان نه نو دا به من یکلم فيها رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک به پیغمبر سره خبره وکړي چې وته و چې دې لاس م پرې کوي ناغو ته دوی چې ومن یشتری علیه د جرأت خو پتا کې چا کې نشي چې پیغمبر ته وایي چې مې کوه الا اسامه سوی د اسامه رضی الله عنه چې دا رسول صلی الله علیه وسلم ته ډېر ګران دی وی فکلمه اسامه رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته وی رسول صلی الله علیه وسلم غصه شو وی تشفع فی حد من حدود الله د الله په حدودو کې سفارشونه کې چې مې قائم وي او په پاسې د خطبه وکړه تقریر وکړو په تقریر کې دی وی ایها الناس انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد استاسو مخکې قومونه چې څومره تباشي وي دا غدي دلته تباشي وي چې کله غریب بس جرمو کو نه غباندې به سزا قائم کړه او چې کله به یو مخاوري زورور او طاقتور هغه به جرمونه کول او کول خو چاو به حد نشو قائموله د نصیحت ته هغه ټول ته چې کوم الله مشرتیا ور کړی ده کاغه د ملک په سطح باندې دي کاغه د علاقې په سطح باندې دي کاغه بادشاہ دی کاغه خلیفہ دی کاغه صدر دی کاغه وزیر اعظم دی کاغه هر څوک دی چې کوم ځکه فیصله راشي او ته غواړې چې ستا ملک آبادی او ته غواړې چې ستا کور آبادی او ته غواړې چې ستا کیره ولاقه آبادی نو بیا وبګې دې ته نه ګوري چې دا غریب دی که زورور دی سزا ده حد دی دا به قایمه په غریب باندې او دا به قایمه په مالدار باندې علاوه بیا د سکون او د اطمینان جون په علاقه کې تیری علاوه امن او امان راځي ځکه چې مالدار به یریږي وي مالم سزا راکړي غریب هم یریږي وي مالم سزا راکړي مالدار هم یریږي مخاورز هم یریږي زورور هم یریږي نو په علاقه کې به جرم او ګناونه او ظلم دا بس شي دا به ختم شي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ولادي ناشنا خبر وکړه وایم الله والله می قسم لو ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها والله می قسم کې زما دي لور غلا کړی دینم لا سوامه د اسلام دی وی که زما لور غلا کړی دینم لا سوامه پدې کې بسوک سفارشونه نه کوي یو خدا شرط شو چې د سفارش جایز دی مګر په دوه شرطونو اولنې دا چې په حرام کار کې بنئ دویم ټول اعتماد په اصل کې بچي اصل کې ټول اعتماد بچي
الله باندې وي سفارش خوش د مخلوق ته توي هغه د کار کولای شي او ته وته وي نو د سفارش کولای شي خو بنیادی وستا پوزله کې د عقیده چې ټول کار د چا په لاس کې دی د الله په لاس کې دی پلانې په کې یو سبب وو د سړي چې د پلانې سره د زړه ته چې خبره ټول د په لاس کې نه د په لاس کې هیڅ نشته خبره ټول د الله په لاس کې د خو پلانې په منځ کې یو سبب جوړ شو او دا سبب هم الله سبحانه وتعالى جوړ کو نو ولني قسم خو ماته واستوي چې هغه کار چې د بندگانو د طاقت لاندې دی دویم یو هغه کار چې د بنده په طاقت کې نشته لکه سفارش طلب کول د مړونه د شرک یا د ژوندینه خو هغه ته د خبره نه اوري هغه ته د خبره نه رسي او دوی دا هغه ته رسي او هغه ته مدد شوی او هغه ته چې وی چې زما سفارش وکړه دا اقا سفارش ته چې مشرکان پکې واقع دي او دا شرک اکبر دی کوم شرک دی دا شرک اکبر دی ځکه چې د مړونو غواړي یو کار او د مړو په لاس کې دغه کار نشته دا ول نه د اخره پورې چې څومره مړ دي دا ول نه د اخره پورې چې څومره مړ دي دا ټول په دې کې داخل دي سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرامو سره د نورو پیغمبرانو دا غوی د مرګ نه بعد ته دا غوی نه سفارشونه نشي غوښته یو خو غوی ناوري دویم څه دا کار د غوی په طاقت کې نشته د غوی په لاس کې نشته او ټول تفصیل هم په دې خبره باندې کیږي خو شوبه د مشرکانو سره د کم چې سفارش ته لپاره چغي وي غیر الله ته د دوی سره شوبه ده وې دا اولیاء الله دي او ما دا کتاب شرح هم کړي وکمل ګری چې په ټیم کې وو بس کې ډېر پوخانی خبره کشف الشبهات د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله کتاب د مشرکانو د شبهات او جوابات هغه ول ورځ کې ما شرح کړي او باز ملګری به کیو باز بیا اکثر به کې نشتی او جون نوم د دې چې کله انساني کله نه باز پکې وفات شوی دی او باز پکې ملکونو د تری دی او باز والعیاذ بالله د دینداري نسو شوی دی ځکه دې مسلو کې ډېر احتیاط پکار او د الله سبحانه وتعالى دین د قیامت پورې قائم او دائم دی نه د چا د ملګرتیا سره مخې ته بزی او کچا پرې خو دې بودريږي نه د الله دین دی خبرو ته ضرورت نه لري ها کمو ته سره ملګری شنو مو ته به عزت میلاو شي نور د الله دین دی عزتمن او د الله دین بزی مخکې د رسول سم حدیث کې ویلي ها قیامت ته نږدې دا پیشن ګویم رسول سم کړی دی چې دینداری به کم شي خدای مطلب دا نه چې یعنی دین کې خپل کمزورتیا پرته دی ولیا بالله نه دین زورور دی خو کله دې شي کېږي چې دا دین والا کمزوري شي نو دین والا کمزوري کې دی شي خو دین نه کمزوري کېږي ماره دې کتاب شرح ډیر مخ کې کړو کشف الشبهات پغی کې دی شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ناشنا خبره کړې ده وی کله چې ته د مشرک سره کېنی یو څو خبرې برته لازم کوي پای کې یو ده وی ته چې سره څنګه کېنی نو د سورۃ یونس آیت وی الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولیاء الله باندې يرشته نه بغمشتي ته د مشرکانو سره بالکل د جبې په دې سره د آیت و سیده دا غزمه ده په قران باندې غزمه ایمان دي چې اولیاء الله باندې ير او غم نشته هغه جنت ته تلي خو آیا چرته یو ځکه خدا الله ویلي دی یته ثابت کا چې دا اولیاء الله نه پیرشتي نه غمشتي نو تاسو ته غواړي دا ثابت کړه مسله سیم د دې خو له اولیاء الله او چت خلک ته خو چت خلک د موږ منلې ده خو آیا د دې او چت خلکو بندګی شتي په شریعت کې چې دوی بندګي وکا دا خو نشته نو کله چې د مشرک سره کینی و دا سفارشونه او دا شفاعتونه ته چې وې د ملوته د نشتی د سره شوبه سره هغه ده وې دا اولیاء الله دي د سړي اولیاء الله دي نو منګه الله ته ډایرک نشو رسیدي ولی ځکه چې منګه ګناګار یو نو دوی واسطه د پمنس کې منګه رسي چاته الله ته د شوبه ده پاغي باندې مثال تعالی درکې د دنیا د باچا وې د دنیا باچا ته چیرسي نو په سپارښت ورسي ډایرک هوته نشي رسیدي کنه بهر یو وزیر دی
یا سیکرټری دی یا نائب دی یا ولی العهد دی یا هر څوک چې دی هغه ته به ورسي اب ته بیا مخ کې رسي. نو د قشان د الله دربار ته چې ځان رسي او الله ته چې ځان رسي نو په موږ کې واسطه پکار ده او دا واسطه به لازم د الله یو ملګری یو اولیاء الله کې وي. د دې جواب هغه دی اولنی خبره واستاسو دا خبره به دلیل ده ځکه چې دا خبره چې ثابته چې د مخلوق او د خالق په منځ کې واسطه جوړې دي شي دا به ته دلایل ثابته او تاسو په دې من دلیل نشته. به واسطه دي خبره لرزو چې بادشاہ په دنیا کې نو سبحان الله خالق دی قیاس کو په مخلوق باندې خالق دی قیاس کو بچا باندې مخلوق باندې د دنیا چې کوم بادشاہ دی دته ضرورت ته د وزیر الله ته ضرورت نشته د وزیر وجه سره د ضرورت ته د وزیر او د خلیفہ هغه دا چې د دنیا د بادشاہ د دیوال نه خو خبره نه اوري نو په کار دي چې یو کس دله د بهر نه خبر را ورسي. دویمه د دنیا بادشاہ چې کوم دی نو د دیوال نه خو سنې او کې دي شي یو وخت به دي سره شي چې نظر بالکل ختم شي او په خوا کې خلک نه کمزور شو کنه کمزور شو خو الله ته خدا مسله نشته کنه. ها درېما د دنیا د بچو د کیګم نو کې دي شي د یو څوک راشي سم مسلې نه به لازم چې سیکرټری ته وي لازم به وزیر ته وي نو وزیر صاحب ته سحر وي کله چې بچا صاحب د خوب را پاسي ضرورت دی وزیر ته نو په لور خوب راځي سه راځي. سلورو مسله بچا صاحب ستړي شوی دی دروازه بند کړی دا وی وزیر صاحب څوک را پری نه دی وی زماره دمی ټیم نو یو کس بهر پکړ دی چې دغه کیسونه جمع کی کم چې بچا صاحب ته مخامخ کیږي سباله فی الحال نه ولي فی الحال نه بچا صاحب آرام کوي ستړي الله ستړي کی نه. افعینا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد. الله اذا مشرکان دا منی چې ما ول پر د ازمکه عثمانونه پیدا کړی د انسانانو پیدا کړی نو به الله سوال کوي ويفعينا بالخلق الاول ولي په دی اول پر پیدایش سره د چې ما پیدا کړو تاسو منی چې ستړی شئ مې چې بدویم پیر نشم را پاسول د انسانات خپل منی وی اول پر انسانان چې پیدا کړی الله به تو الله به بدویم پر پاسې ګرو دا نه منو نو الله ولې ستړی شئ مې چې ته بیا نه منی خاله په قران کې په دغه سورۃ قاف کې وایي وی مزمکه عثمانونه پیدا کړی په اندازه د سورزو کې شپږ ورځو کې وما مسنا من لغوب والله استړی شوی په نه مګوره مزمکه عثمان او د مخلوق په پیدایش باندې الله یې نه استړی شوی الله نه استړی کی بچا سي په دنیا غسره هغه استړی کی پینځمه بچا سي ته چا سپارښت کړو ورغله او خواله خو د بچا سره خبره یې راشو نو ځکه وزیر ته ضرورت ته چې دا مسلې لیکي او به وته یادې ضرورت ته وته خو الله وما كان ربك نسيا الله استدرب نسنيري خو هغه ته وزیر ته ضرورت نشته د دوی دا مثال بیانول چې د دنیا بچا وزیر د بے ادبی د رب العالمین بے ادبی ده ته مخلوق ته راغست د خالق په مقابله کې موږ ته ذکر کوي چې وګوره دته نه دا خبره دوی څه ده دا کمزوري ده. الله سبحانه وتعالى دا غنیک بنده تذکره کړی د سورۃ یاسین کې د خار د کوسر نه چر روانو او خپل قوم ته سی وی د پیغمبرانو خبره ومنه او به اعلان کوی زره دوی ملګری یم وی و مړی کو کلمی دی رويستي چې څنګه مړ شو الله سبحانه وتعالى بوته چرته جنت به د جنت کې د ارمانو ګور نیکان خلک کی خیر خوا الله د مرګ نه بعد احوال ذکر کوي د احوال خو الله ته معلوم دي نو الله وی د مرګ نه بعد بیا دوی یا لیت قومي يعلمون بما غفر لي ربي
ارمان چې زما قوم ته دا خبره معلومه چې الله زولي وبخلم زه خو دا توحید د لاسه وبخلم هغه کوم چې دوی خلاف دي دا کوم توحید چې موږ بیانو کړه او تاسو ته ناسي په دې کې سستی مکوئ او په دې کې کمزوري کېږي ما ان شاء الله د دې توحید د لاسه الله موږ بخي دې توحید د لاسه په جنت کې خپي او دې توحید د لاسه موږ ته دغه پیغمبر سفارش ملوي او دې توحید د لاسه الله موږ په دنیا او په آخرت کې کامیابی نو دې توحید په مسله کې کمزورتیا او سستی مکوئ او دا کوم مسلې چې تاسو ته بیانومه د یادوي او چې کوم پکې شوق ډیری د علم طلب کولو لیکي ته هر مسله زمون ملک والا وته ډیر زیات ضرورت لري دې مسلو ته دا هم دینه چې مونږ پینځه ټیمه کوه دا هم دینه چې مو پر سر اخلاق سات دا هم دینه چې له خور او لور میراث ورک دا هم دینه چې دوکي دړکې مکوه دا هم دینه چې حرام مخوره د هر سنه هم خو هغه هم مونږ شاته گزار کړی دا مونږ ختی په دغه نصیحتونو پورې بنیادی مسله مونږ پرې خو دي خبره ما څه کوله خدغه کس د قوم کله ملک ته دعوت کړو د خپل قوم ته وما لي لا اعبد الذي فطرني او زب ولي دغه الله بندګی نه کوم او غزه پیدا کړي ډیر ناشنا خبره هغه کړی ده سورۃ یاسین خو اکثر ملګرو ته یاد دی کنه یاد زموږ د خلکو د سورۃ یاسین سورۃ الرحمن سورۃ الواقعه د یوسف سورتونه د ډیر خیات په سورۃ یاسین کې الله وی دی کس دا وی اتخذ من دونه الها ایونی سمد دغا اللہ نالا و نور معبودان یردنی الرحمن بضر کچرت رحمان ذات را رسی ماتا سزرر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا فاید برانکی مال را سفارشنا ددوی سفارشنا دوی و مال فایده رانه کې الله په مخ ونه چلی د سفارشونو دی له فائدې نه ورکړي دوی چې وی وته ها فائدہ من سفارش دی هغه ته بیانوم هغه د الله په اجازه باندې دی د الله پر رضا باندې دی د سفارشونو کوم چې دوی وته پراتی د مشرکان دغه په خپل هغه وی دا فائدہ مال نه راکې ها جهنميان چې کله جهنم ته لاړ شي تپوس بوتی کی جنتیان تا سهولی جهنم تلاری قالو لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائض دیر وجب وی ذکر کی اللہ سوی فما تنفعهم شفاعة الشافعین فائدہ بورنکی دوی تا سفارش دا سفارشیانو چی دیو دا طول عمر لچگی والی بیدا مشرکان دوی میں خبری درائش اغدا وی تاسو ماته دا وای مشرک وته دا وای وی تاسو ماته دا وای چې دې پیغمبر نه سفارش مغواړه او دنه سفارش غوښته د ناروا دی او غمړل نو وی الله دې پیغمبر له سفارش نه دی ورکړي الله ورکړي سفارش کنه دی ها ورکړي دی اوس دې مضبوط جواب پکار دی ځکه چې هغه ته وی وی الله پیغمبر له سفارش نه دی ورکړي د ختم منی چې الله پیغمبر له سفارش ورکړي او شفاعت حق ولا ورکړي د آخرت کې نو بیا کړه سره علم نه یو سټ وګره دا صحیح ده بیا به خبرې وکړو کله سره علم نه دا خبره د غیس خبره نه ده دا خبره هیڅ خبره نه ده څنګه د دې جواب وای دی اولنی خبره زمونم چې پیغمبر الله سفارش ورکړي خو چرته پیغمبر دا طریقه مونږ ته خولې د چې په دنیا کې زمانه غواړي یا چې کله زمړ شم زما قبر لرازي او دا وای چې یا رسول الله زما سفارش وکړه و دې خولې کده وی چې خولې دی چرته نشي قیامت سحر برای جو نشي ثابتول دویم و یو صحابي چرته دې سې کړي دي چې د پیغمبر قبر خواته ورغلې والته ویلي چې یا رسول الله زما سفارش وکړه نشي ثابتول دا سفارش الله پیغمبر لور کړی نو ته خپل وی چې الله ور کړی نو خبره چا بلاس کړه د الله بلاس کړه دا پیغمبر بم ال سفارش کوي چې د غرب ول اجازه ورکړي چې د غرب ول اجازه نه ور کړی نو سفارش هغه
نشي کولای. اوس ته له پیسې درکما چې دا زما لزر یې لدی ځان سره کېده زبرت بیا و مو به لګي زبرت بیا و مو به لګي او زبرت هغه کسانو خم چې چاله به ورکه او ته به جو کسره غمال لزر درک ابلو تی مو ولا د لزر د لزر خو د پلاني دی ولې پلاني دلني ورکړیس پلاني خو د لزر ورکړي خو د ته دا ویلي دي وې زبرت و خو مو خم او زبرت کسانو مو خیمه بیا به پیسې تقسیم کی وزته لزر له درکمه چې دا به تور کې بازو کسانو د مرستې د پاره بل وچته سملو شو زما پیسې اما هغه کې 15000 ورکړي چاله دی ورکړي خپلانی له اخو زما دشمن دی ته زما دشمن له 15000 ورکې ته چا ویلو جګړه ورکا پیغمبر دا هغه وخت پوری سفارش نشي کولای چې سو پوری ول الله اجازه نه ورکړي چې وکا او چې سو پوری د چا د پاره چې کید غنه الله راضي نه اوس پیغمبر ته الله وی سفارش وکړه اولنې اجازه ملو شو د ابو لهب د پاره سفارش کولې شي اگر که پیغمبر غواړي به هم نشي کولای وجه صدا چې ابو لهب دشمنی کوي د چا سره د الله سره نو څنګه خاصپارش څه ته وای یعنی پیغمبر به الله ته وای چې الله پلانې او بخه جنت ته بوزري د سفارش وای کنه اگر که نور اقسام مشتي نو څنګه الله ته ویل شي چې الله ابو لهب او بخه جنت ته لاړ شي او کې دي نشي ځکه چې دا کس د الله سره دښمنی او د الله د غسر دښمنی ده اگر که د پیغمبر سره سفارش ته خو پیغمبر دغه مبارک سفارش نشي کولای ها حوض کوثر ته کسان ولاړی ملائک برایشي باز کسان به تیو باسي پیغمبر بو د زمو امتیان دی او دې ته پته نشي ستاسو مرګ نه دوی څه کړی د پیغمبر سره طاقت شي د خلک واپس ودی صف کې ودرې نشته وسره ځکه چې د حقدار نه دي ديزي او د ټولو نغړ زور اور هغه الله دی او چې الله دلته نه پریدینو پیغمبر دلته نشي پرې خو دی دا خبره یاد ساتي وای مونږ منو د پیغمبر سره سفارش دي بالکل یې منو خو آخرت کې سفارش کوم ځای کې دی آخرت ته دنیا کې چغه وای ویني چې زموږ ځل کې چې پیغمبر د سفارش مې نصیب شي خدا لا سود کوي الله په آخرت کې مې د پیغمبر سفارش نصیب صحیح ده کنه یا الله د پیغمبر چې د کوم کسانو سفارش بکې په آخرت کې یا الله موږ به کې حساب کا صحیح خو پیغمبر ته په دنیا کې چغه وهل چې ته زما سفارش وکړه نو سپته لګي چې ستا په باره کې الله تعالی راضي دی او کنه یو دویمه د دې څوک به ګارانټي ورکړي چې الله باغله اجازه ورکړي چې دوه باره کې سفارش وکړه دریمه پیغمبر مړ د ستاره خبر هغه ته نه رسي او څلورمه ماته استوي چې پیغمبر په کوم ځای کې دا خبره خوري چې دي سی وکړي د ټولو نو چې انسان چې سفارش بکې غسوک ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی بیا په دغه شی دویم نمبر چې اوچت انسان په سفارش کې هغه ابراهيم عليه السلام دی پیغمبرانو کې غوړه پیغمبران 15 دي اولو العزم او په دې 15 کې غوړه د ټولو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او بیا ابراهيم عليه السلام ذکر کړي بعض علماء اختلاف دي بعض موسی عليه السلام ذکر کړي بعض ابراهيم عليه السلام خود دلایل په دې باندې ډیر مضبوط دي چې ابراهيم عليه السلام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم غوړه پیغمبر دی دی ابراهيم عليه السلام دې خبرې ته ګوري الله په سورۃ الممتحنه کې وی ابراهيم عليه السلام ستاسو لپاره یو نمونه ده ستاسو لپاره څه ده نمونه ده وګورئ هغه څنګه د بیزاری اعلان وکړو ابراهيم عليه السلام او دغه ملګرو د مشرکانو نه او د بوتانو د بندګۍ نه دغه نه انکار وکړو تاسو هم د دوی په نقش قدم روان شئ بدقه ایتونو په منځ کې الله سوی الا قول ابراهيم لابي تابعداري به نه کوي د ابراهيم عليه السلام په هغه وینا کې چې کړي وچاته پلار ته سی ویلو لا استغفرن لك زبسته پر بخانه واړه ابراهيم عليه السلام ویلو زبسته پر سو واړه بخانه الله وی په دې لار باندې ځي دا هغه خبره کړي و په سورۃ یونس کې بل دا خبره وضاحت کړي فلما تبين لك چې ما خبره واضح کړه چې دا زما دشمن دي تبرأ من ابراهيم عليه السلام وی الله بس چې ستا دشمن دي الله اکبر څومره واضح دلیل له د پلار د چا دی ابراهيم عليه السلام پلار دی کنه د خلیل الله پلار دی
الله ورته ابراهيم زما دشمن دی سپارښت وکړو کای غواړي ابراهيم عليه السلام کولای شي کای غواړي کولای شي کني شي حضور وای نشي کولای مړ ابراهيم عليه السلام د پلار مبارک سپارښت نشي کولای چې کله الله نه غواړي نو بل بسوک سپارښت رسول صلی الله علیه وسلم د تر سره تناس او مطالب ته کلمه وای زبل شفاعت وکم ا کلمه وای چې څنګه مړ شو رسول صلی الله علیه وسلم وی زب ستاده پر بخانه غواړم چې سو پر الله من کړي نه الله وته وی ما کان للنبي والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین بخانه بنه غواړي ګوره منشو که منشو که پیغمبر بخانه غواړي الله به وبخي نه بخي دا بس خبرې مونږ ته زموږ په دې ملکونو کې دي قبر پرستو صوفیو دومره غټي ښکارا کړي د خلې دا ټکي نه راوځي الته کې دي چې به ټکي دي څوک مړ کی والله کې دي چې به ټکي دي څوک مړ کی چې ته په زور وې په سپیکر کې ک پیغمبري کوي والله نه کوي نو کیږي نه کیږي په دې خبرې والله څوک کې دي چې مړ کی مونږ دومره يرولیو خپ پیغمبري غواړي او نه کیږي پیغمبري غواړي او نه کیږي پیغمبر غواړي چې په وحود کې دغه ملګری شهیدان شي نه غواړي خو شهیدان شي دي کنه دي شي دي پیغمبر غواړي چې په وحود کې مسلمانانو ته شکست ملو شي نه غواړي خو شکست ملو شي کنه دي ملو شي ولي څوک غواړي الله غواړي الله ضرور دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالق دی د خالق خو بزال شان دی د خالق شان ځل شان په صحیح مسلم کې دا حدیث ده ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وی الله ته وی چې الله دې خپل مور د پاره بخانه غواړم نو ورته وی چې نه مور د کوم د خېټې نه چروته دي وی الله وینا د پاکستان راغلي او شین پټکې چولې دی سترګې خولې راخ کولې او ناتونه او نظمونه وي پیغمبر به زموږ د پاره جی بخانه غواړي ځان سیده کا نو ته پیغمبر ته ډېر نږدې کې د مور ډېر نږدې ده مور ته نږدې ده پرشته نو ته ځان برابر ک پتل اول چې آیا د الله سره ستاره به مضبوطه ده او کنه وجدار چې خبر ټوله د چا په لاس کې ده د الله په لاس کې ده ها یو بل روایت ډېر ناشنا دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله لاړ د مور قبر له فبكى وابكى من حوله بخپل موجره لغملګری وسرم په جړا شو بيوي استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن لي الله تمي الله خپل مور لپاره بخانه غواړم الله ویني شو ته به موتی چې الله قبر لاړ شم الله وی چې لاړ شف انها تذكر الموت دي قبرون ته انسان ته مرګ راځي د مور لپاره سفارش کول شو چې کله الله نه وختو نشي کوله نو څنګه تاغه ته چغي وي اول ځان برابر کا هغه شروط باندې ځان پوره کوم چې الله غواړي او بیا دغه سفارش هم د الله نه وړوي یا الله د پیغمبر سفارش ماته نصیب کا حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیحینو کې دا حدیث خطبه کول نو دغه تذکره وکړه د غلول دغه ته وی د مال غنیمت نغلا کول وی دي سینا چې د قیامت پر پتا څو کې څوک راشي او د مال غنیمت نه اوخ پټ کړي او د اوخي په وګور اغستې او اوخ چغي وي او د ماته وي چې یا رسول الله غثني یا د الله رسول زما مرسته وکا نو زه خو متخصص پاوم چې لا املك لك شيئا زما په لاس کې څه نشته دا واضح حدیث زما په لاس کې وسه نشته نو شفاعت او سفارش د داغه وخت پورې نشي کېدی د لپاره دوه شرطونه دي چې یو الله اجازه نه ورکړي او دویم چې دې کس نه الله راضي نه خو کسان دوه دي کم یو دي یو چې سفارش کوي او یو چې چا د لپاره کوي چې دوانو الله راضي د الله اجازه او د دوانو نه رضا په دې باندې آیتونه ان شاء الله په دې روان درس کې ډېر خراشي تفصیلا خدا خبره یاد ساتي چې سفارش ټول د الله په لاس کې دی او د الله د اجازه نه بغیر نشي کېده او د الله د رضا نه بغیر نشي کېده په دې باندې مې څو آیتونه را جمع کړي او زه ته وایم صرف د قران نه دا مسله او دي چې به حدیثونو لاړ شي به ډېر زیات دلایل دي
الله رب العزت په سوره بقره کې وایي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. د الله په مخ کې څوک سفارش نشي کولای مګر د الله په اجازه سره. رب العالمین په سوره یونس کې وایي ما من شفیع الا من بعد اذنه. سفارش څوک نشي کولای مګر د الله د اجازه نه وروسته. رب العالمین په سورة سبا کې وایي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. سفارش نشي کولای الله په نس کې الله په دربار کې مګر هغه څوک چې الله ولې اجازه ورکړي. رب العالمین په سورة النجم کې وكم من ملك في السماوات او ډیر ملائکه په اسمانونو کې لا تغني شفاعتهم شيئا. سفارش دا وی سفایده نه ورکی الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. مگر دا چې الله اجازه ورکي والله راضي شي. دا غینه بعد بل دلیل په سورة الزمر کې الله وی قل لله الشفاعة جميعا. سفارش ټول چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې. په سورة الزخرف کې الله وی ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. دوی چې چاته چغې وی الله وی دوی په لاس کې سفارش نشتی مګر دا چې گواهی د توحید ورکړي والله ته راضي. په سورة مریم کې الله وی لا يملكون الشفاعة. سفارش طاقت د دوی په لاس کې نشتی الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. چې سو پوری رب العالمین اجازه نه ورکړي د الله سره لوز د توحید نه پورا کړي. سورة النبأ کې الله وی الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. چې سو پوری رحمان رب او رحمان ذات اجازه نه ورکړي خبري څوک نشي کولای سفارش خلای لري. په سورة طه کې الله وی يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. سفارش د قیامت پر څوک نشي کولای مگر هغه څوک چې رحمان تی راضي هغه سفارش کولای شي. په سورة الانبیاء کې الله وی ولا يشفعون الا لمن ارتضى. او دې سفارش نشي کولای مگر هغه چا لپاره چې الله ته راضي. په سورة المدثر کې الله وی فما تنفعهم شفاعة الشافعين. سفارش د سفارشانو فائدہ نه ورکړي چې سوب رب العالمین نه وختلی. سورة غافر کې الله وی ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. د ظالمانو لپاره به د قیامت پر څوک دي سینې چې سفارش وکړي خبره ومنل شي. په سورة الشعراء کې الله وی فما لنا من شافعين. جهنميان بچو څوک نشي سفارش وکړي څوک سفارش نشي کولای. کافی دی سوال اسم مجلس دلایل ټول د قران او دینه بعد کې مې سره چې په دې مسله نیم پوها به خپل سر دی دیوال لراوچې نو چې په دې باندې نه پوي دی نور بس پوښ. ځکه امام ابن القیم رحم الله خیری کړی دی پر خپل نونیه کې وی چې چا زړه په قران او حدیث سره نه دی کولای شو الله دې سره کولای وای نو وي. ځکه چې قران او حدیث سره سره کولای ونه شو او ذهن کولای ونه شو بل کومه طریقه دی چې باغی کولای وکړو. اوس د قران نه سوال لس دلایل په دې خبره چې سفارش ټول چا په لاس کې دی هغه د الله سبحانه تعالی په لاس کې دی. د دین بعدوم بیا وسړی دی غیر الله ته چې وي دغه سفارشونه غواړي بغیر د الله اجازه نه. حالکه دا موږ منو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سفارش کې په صحیح حدیثونو کې دا خبره ثابت ده لكل نبی دعوه دعاها لامته. هر پیغمبر ته الله ویلي چې خپل امت ته پاره دعا وکړه. هر پیغمبر غو دعا کړې ده و ان اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. او مخبل غو دعا پر خو دي ده هغه به د شفاعت په ځای استعمالومه د قیامت پر ورځ د خپل امت ته پاره.
سید مونږه منو خدا بم ال کوي چې کله الله اجازه ورکي او الله راضي دغه کس نه د چا د پاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش کوي. اخرنی خبر زموږ سره په درس کې یو څو منټه پاتې دي. سفارش په دنیا کې غوازی شو په دوه قسمه دي چې اوسې کم کم دي د انسان په طاقت کې او دویم چې طاقت کې نه وي. طاقت کې چې دغه د پر دوه شرطونه به جایز دي، طاقت کې چې نه وي دا شرک دی. او سفارش په آخرت کې دی لپاره راځو به د په دوه قسمه دي. یو هغه سفارش او شفاعت چې خاص ته په پیغمبر پوری، او دویم د نور پیغمبران، شهیدان، مشومانان، مؤمنان د ټول به کوي. او زه به د هر یو قسم تفصیل بیانوم باذن الله تعالی. اولنې سفارش کوم چې پیغمبر پوری خاص ته ول بدی خبر وکړو. کوم شفاعت چې په پیغمبر پوری خاص ته چې باغی کو سره بل څوک نه شریک کیږي، پای کې اولنې قسم دی الشفاعه العظمى، د ټول نه لوی سفارش، او دې ته ویل کېږي المقام المحمود. کوم دعا کې د ټکه مونږ وایو اذان نه بعد وبعثه مقاما محمودا. یلا پیغمبر له مقام محمود ورکه. مقام محمود دغه سفارش ته وي چې کوم به تاسو ذکر کوم. الله په قران کې مدې مقام محمود تذکرہ کړی د سورۃ بنی اسرائیل کې ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. دا کوم سفارش ته ټول لوی سفارش او خاص ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوری دا مقام محمود دی. او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وګد حدیث دی، هغه حدیث ډیر وګد حدیث دی. او باغی کې داری رسول صلی الله علیه وسلم چې خلق به ولاړی 100 کاله 50 کاله او نور به ټولو ته نږدې شوی د 1 میل په فاصله کې وي، نو ټول به په خلو کې ډوبي، نو تنگ بشي، نه به خوراکي نه بسخاکي، او ګرمي وي او سخت وي. نو د انسانان به په خپل کې اتفاق کوي راځي چې یو پیغمبر ته وایي چې سفارش وکي الله ته چې حساب کتاب شروع کی. خدا سفارش دې لپاره نه دی چې الله یو بخي، خبره ساتي. سفارش دې سره لپاره چې الله حساب کتاب شروع کی بس. نو دوی اتفاق په آدم علی السلام باندې راشي چې آدم علی السلام اولنی انسان دی او الله په خپل لاسونو پیدا کړی، نو د خواله ورسو دوی بورشي په آدم علی السلام پسې. او دا بوتوي ته د انسانانو پلاری خلقک الله بيده واسجد لك ملائکته، په ملائکه ته سجده کړي او الله په خپل لاسونو پیدا کړي. الا ترى الى ما نحن فيه، د حالات ته نګوري د مونږ چې پکيو. الله ته چې حساب کتاب شروع کی، ناغه بوتوي نفسي نفسي. زال الذي وني نه منکړم او ونی نه مخوړلی و. د آدم علیه السلام سره خپل غم دي چې سبکی زما رب وینن دومره غوسه دي چې نه مخکې دومره چې د غوسه شي او نه به غوسه شي. تاسو لړ شي په نوح علیه السلام پسې، دا خلک په نوح علیه السلام پسې لړ شي، دا به ناشنا منظري چې ټول خلک دي زیره شي او ټول دنیا ولاړي. نوح علیہ السلام ته وی تا ولنې پیغمبري چې الله را لګلې، ناغه بوتي نفسي نفسي. ولي تاسو کړی دي؟ وی ما د الله نه دا خبره مبارکه ته پوښ کړو چې ما سره علم نه و. د سویلو کله چې کشته باندې سور شو روان شو، نو دی وی ربي ان ابني من اهلي، یلوی زما د زوی خو زما په خاندان کې کوم سره پری دي. الله ته نوح دې خبرو ته پوښ مکوه، څنګه په خاندان کې هغه ست دین نه مني، هغه الله نه مني. ته زمانه دې خبرو ته پوښونه مکو چې تا ته پته نه وي. نو زه ریګم کنن ران الله ته پوښو چې تولید ته پوښ کړو به وزړ ختم شو. نو تاسو لاړ شي په ابراهيم عليه السلام پسې، دا ډیر اوچت انسانو. واتخذ الله ابراهيم خليلا، ته الله خاص دوست دی. جواب سور شغته ولا ترى الى ما نحن فيه، ته ګورې نه موږ په سخت کې هغه ته نفسي نفسي زنیش.
ما درې خبرې کړې دا درې ته هغه دروغ ویل کې دا دروغ نه و اجل خزي مبارک ویلو د زما خور ده او د قوم ته ویلو ز بیماری مته سو میلې ته زی او درې مو دا مشربوت نه ته پوسو کې حالکه دا دروغ نه د ټول الله په حق کې دا خبرې کړې د الله لپاره کړې خو پیغمبران ډېر اوچت خلک دا معمولی خبره وي ته غټه ښکاري تاسو لار شي په موسی عليه السلام پسې وکلم الله موسی تکلیما د سره الله ډېری خبرې کړې بل چا سره دې شي نه کړې او د سره ډېری زیاتې کړې اگر کله سو نور پیغمبرانو لپاره ثابت خو د سره ډېری زیاتې کړې وي نو دوی ورشي په موسی عليه السلام پسې ته حالات ته نه ګوري او تی ګورم هو هم رب نن ډېر غوسه دي او زما د لاس یو قبطي وجلای شی او کله رنه نه ته پوسو کوی زمار سره لړو ختم شو تاسو لار شي په عیسی علیه السلام پسې دا الله بغیر د پلار نه پیدا کړو ډېر اوچت انسان دی دا هغه به سیبورش نو عیسی علیه السلام بوتم دا خبرو کې چې نفسي نفسي بغیر د څه خبرې بیانولو نه تاسو لار شي په محمد صلی الله علیه وسلم پسې دا غي انسان دی ودته الله تیر شي او راتلون کې خطاګان ټولې بخلي الله اکبر یعنی دې څه خطا نشي ذکر کول جمانه دا شي او بل دا چې د الله ډېر محبوب دی د سید الاولین والآخرین دی او د بشور شي د پیغمبرانو امامتیم کړي و الله ته ډېر نږدې دی رسول صلی الله علیه وسلم ما به خلک راشي چې کله ما به خلک راشي وي زه به ته چې انا لها زه کومه نو دې په سجده پریوسی دي چې دا نقطه یاد ساتي ښه وي زه کومه سفارش وکړو سجده پریو په وګده سجده باندې رسول صلی الله علیه وسلم پروتین په ډیره وګده سجده نو الله براتوي چې سروچت کا که سغواړي دربه کو چا باره کې سفارش کې قبول به کو ګور الله اجازت خبره یې ساتي چې الله وته نو ویلی نه سرم نه راوچتو خو چې کله وته الله وی سروچت کا سفارش کې وې کو دینه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله ته وی الله حساب کتاب الله وی وجاء ربك والملك صفا صفا دغه سفارش نه بعد وی الله سبحانه وتعالى راځي د حساب کتاب د پاره سره د ملائکو نه دا هغه قسم کې اولنی قسم شو چې کوم پروسسم پوری خاص دي او نور مشتي چې هغه پروسسم پوری خاص دي خو هغه ان شاء الله پر روان درس کې تاسو ذکر کوم دا خبرې د توحید د ډېری خوږی او انسان چې به ورننو دي سړی چې ورننو زه خپل ته دا وایم کزر ساره پوری لګیم زنستړی کېږم نو دې خبرونه تنګېږم استاد ما د پدنيشتي الله اعلم خو به باندې خو ګومان ساتم خو توحید د مسلې چې دنه دا ډېر خوږه مسله ده او انسان وی چې عمر لبګي لګیا و الله سبحانه وتعالى په دې توحید باندې موږ له مرګ راوړي او الله سبحانه وتعالى هغه ټیم کې موږ له مرګ راوړي چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط یو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين